شاګرد: زه یوازې د کښتۍ په انتظار کې د اوبو په کناره باندې ولاړ وم چې له ورایه راښکاره سو یو وګړی. دا وګړی داسې روڼ، داسې تازه و لکه وي چې لمبېدلی په کوثر کې، او اوس وسوې له جنته راوتلی چې ورو ورو شو رانږدې، نو دواړه لاس یې د روغبړ دپاره ماته راوږده کړل. زما خوی داسې لاس ورکړم کله چاته د هغه پر بټه ګوته باندې راوړم، لږ څه زور چې دا معلومه کړم ځان ته چې اړ شته په دغه ګوته کې که نسته. خو رښتیا خبره دا ده چې تر ننه ما بیا هډه ګوته نه وه پیدا کړې. دا لومړی ځل و چې داسې څوک مې وموند چې په لاس یې وه بیا هډه ګوته پورې. زه سې پوه شوم چې غزر دی، نو زړه مې راته وویل چې اوس به خدای رڼا کړي، د جابر خلاف به دی موږ ته لاس راکړي. زه او غزر په کښتۍ کې سره ناست وو، په اوبو کې مو وهله خپله لاره. ما د خپل وطن کیسه ورته کوله او ویل مې چې باچا کله ظالم شي. د هغه یو چارواکی بیا لیوه وي چې په مخه څه ورځي هغه د ده وي. د لیوانو دی له موږه ډېر څه وړي، دې لیوانو دې له موږه ډېر څه وړي تر دې حده چې کوټوال زموږ د سیمې چې سوارلي کاوه پر کوم اس په باندې، دا هغه هم په زور له ما بولي، په رڼا د دې مختور له ما بولي. زه او غزر په کښتۍ کې سره ناست یو، د واکمنو خلاف دی دې ته تیار شو چې دا خپل هنر پوره ما ته را زده کړي. په دې نیت یې د لومړي سبق په توګه یو تیره غوندې اوزار په ګوتو راکړ، راته یې ویل ته له هرې سترګې دا وخت پټي او هېچا ته نه ښکارېږي، دا کښتۍ په دې تیره اوزار سروۍ کړه. د استاز په خوله ما دغه کار خو وکړ، مګر خوند یې راله را نه کړ په زړه کې. غزر هم زما په دې ناخوښۍ پوه سو، راته ویې ویل ته شاید پوه نه یې چې څښتن د دې کښتۍ یو وړ یتیم دی. دا کښتۍ کوی دغسې روغه پاته، نو له هغه چا به دې ته خطر پیښ وی چې له تا یې په زور اس په ده بولې، چې سواري شوه چې سروۍ سوه، نو اوس دغه خطر ورک سو، د یتیم مال سو خوندي له دا وږسترګو. تا که هم وای خپل اس په داغې کړې، بیا د دغو ظالمانو په کار نه وه. د دوی خوښ وي داسې شی چې وي یې بې داغه وړي، د سر مې ول هره یوه باغه. د اوبو سفر و پای ته رسېدلی. زه او غزر مېلمانه په یوه کور کې، په دا کور کې مو شپه ځکه شوه تېره چې کوربه د ویدېدو دپاره موږ ته د چندڼو پلنګونه وراکړي. چې سهار سپېدې راوچاودې نو موږ هم شو راویښ، خو قربانه مو لا ویده وو. د هغو تر ویښېدو وړاندې موږ دواړه وو چمتو د دې لپاره چې بس ولاړ شو. خو تر تګ وړاندې استاد وویل ما ته چې د دې سیمې کوټوال ښه سړی نه دی. دا وخت ما ته دا خبره د څرګنده چې د دې کور ته به راځي هغه وړي دي، چې د دې کور ته راځي او هغه وړي دي د چندڼو دغه دواړه پلنګونه. نو تر داسې کېدو وړاندې به خپل لاس کړه ته د هر یو پلنګ یوه پښه ماته. د هغه له ښې به ووځي، خو څښتن یې په خپل کور کې بیا هم کار ترې اخیستی سي. د استاد دغه وینا چې ما پر ځای کړه، نو بیا زر ووتو دواړه له دا کوره. دی وړاندې او زه وروسته ورپسې وم. په تک کې به راتله زما و خیال ته د استاد په اړه دارنګه خبره چې که چېرته د یو چا ښځه وي ښکلې او کوټوال د هغه ځای ښه سړی نه وي، نو استاد ښایي چاړه په ګوتو راکړي چې د دغې ښکلې ښځې پزه پرې کړه. په دا شیان بې ګلبڼ د ښایست وران سي، له نظره د کوټوال به په امان سي. زه او غزر یو دیوال ته سره ناست یو. ما ویل ورته چې زه خو دومره وایم، د پلنګ د پښې پر ځای باندې په کار و چې د دغه کوټوال لاس وای قلم سوی چې د دغه پلنګ وړلی و په نیت کې. دې خبرې مې استاز ته خوند ور نه کړ او ویل یې په دا کار کې خو سر تلای سي. سرشندل کوی زما د وس خبره
نو دا تل تر تله ژوند مې غوښت بیا څله په خوندي سر که چوپړ وې د خلکو نو په ما پسې په پټه خوله را درومه او که یې و سرشندنې ته لیواله نو ما پرېږده او شاګرد د موسی جوړ شه چې جابر ته تل په جار کوي خبره بس بیا زه هم په موسی پسې روان شم یا به شم